کترین او د هغې بخت. یو وخت له وختونو له دې ځای څخه لرې په یوه هېواد کې یوه شهزادګۍ اوسېده په نامه ده شهزادګۍ کترین. د هغې په هکله په هېڅ هم نه پوهېږم پرته له دې چې هغه ټوله ورځ لوستل کوي او عینکو والا شهزادګۍ. زما شهزادګۍ نه ده. نه نه خسته کنه. خلک وایي چې ته خسته کنه. زه یې پروا نه لرم. اوس که ته ما پرېږدي زه دا جوړ شوي هګۍ په بوتل کې ږدم. بله د ساینس تجربه؟ موږ باید بهر لاړ شو، ساعت تیر کړو، نوي خلک ووینو. تر سره مې که. آیا اورې هم او که نه چې څه وایم؟ حتما په بې صبرۍ غواړې چې وپوهېږي چې څنګه مې دا کار وکړه که نه؟ نه. وګوره ما د کاغذ یوه سوځېدونکې ټوټه د بوتل دننه کېښوده. نه غواړم چې پوه شم. د ډبې دننه سوځېدونکی کاغذ د هوا د زیاتېدو او فشار د لوړېدو لامل کېږي. کله چې په اور باندې اکسیجن ختم شي هوا سړه او راټولیږي او هګۍ د ډبې د سوري له لارې کشوي. خلاص شو؟ له دې سره هو. شهزادګۍ پاچا پلار جانا. نه. د باچا له مړینې سره شهزادۍ کترین چې د هغه یوازینۍ ځایناستې وه د نوروا هېواد ملکه کیدونکې وه. خو د هغې درباریان په دې هکله ډاډه نه وو. وګوره شهزادګۍ هیڅکله له اداري کارونو سره کار نه درلود او تل به له کتابونو سره بوخته وه. هو بالاخره ته به ملکه شې. نه پوهېږم کاکتوس. فکر نه کوم چې چمتو یم. شهزادګۍ زموږ دښمنان په هېواد حمله کړی. څه؟ وزیره څه روان دي؟ پنټو د آیولا هېواد پاچا پر موږ د غم په وخت حمله کړی. شهزادګۍ موږ د هغه د پوځ مقابله نشو کولی. تاسو باید له دې ځای نه وتښتئ. خو زموږ سلطنت اوس ډېر ناوخته دی. موږ باید تسلیم شو خو تاسو باید وتښتئ. هغه به هیڅ ځایناستې ژوندی پرې نږدي. خو کله چې چمتو شوې نو زموږ د ژغورلو لپاره راشه. اوس وتښته. اوس له هېواد څخه ډېر لرې یو. موږ په خطر کې نه یو. دلته کښېنه. زه به لاړ شم چې دا ځای وګورم او څه خواړه پیدا کړم. د کاکتوس له تګ سره کترین د ډنډ غاړې ته کېناسته او ډېر یې وژړل. ناڅاپه د کوم څه غږ یې تر غوږو شو چې تر شا یې تېرېدل. کترین څوک یې؟ زه ستا بخت یم. زما څه او ولې دې لیدلی نه شم؟ چېرته پټه یې؟ او ته څه شی یې؟ زه هغه لار یم چې تا وټاکله. هغه پرېکړه چې تا وکړه، هغه لار چې ته پرې ولاړې. زه هغه څه یم چې ته یې جوړوې. زه ستا بخت یم. داسې هېڅکله نشي کېدی. دا رښتینی نشي کېدی. زه خوب وینم. دا خوب نه دی. نه زه رښتینی یم. ته له مانه څه غواړې؟ خبره دا نه ده چې زه څه غواړم بلکې ته څه غواړې دا اړین دي. ما ته ووایه کترین ته څه غواړې چې زه ستا بخت یو خوشحاله نن اوسم که یوه خوشحاله راتلونکی. دا هیڅ معنا نه لري. خو که همداسې ویم چې زه یو خوشحاله نن غواړم نو زه به پاتې ټول ژوند ځورېږم. نه
زما د راتلونکي خوشحاله ژوند احتمال تر اوسني ژوند څخه ډیر دی، ځکه موږ په اوس کې ژوند کوو تر څو یو ښکلی راتلونکی ځان ته جوړ کړو. په همدې ډول ژوند کوو. نو لکه هر هغه هوښیار انسان چې اوبه غواړي چې د خپل هغه نامعلوم ناراحته کوونکی حالت چې په راتلونکي کې پرې راتلی شي او د یو خوب په شان ښکاري، پر ځای زه هم یو ښه ژوند غواړم. هو زه ستا په خبره پوهه نه شوم. زه خوشحاله راتلونکی ټاکم. خدایه ډېر ښه، خوشحاله راتلونکی لري. او له دې سره څپه بیرته په ډنډ ګډه شوه او شیبه وروسته آرامي او کراري شوه. دا نو څه وشول؟ د ډنډ په غاړه له شپې تېرولو وروسته کترین او کاکتوس د ډانلند هیواد په لور روان شول. کله چې هغوی یو کوچني ښار ته ورسېدل او له بازار څخه تېرېدل، کترین یو بوډۍ میرمن ولیده چې په ډېره سختۍ یې یو دروند بکس کشولو او کږه وږه ورسره په سړک روانه وه. میرمنې، مرسته در سره وکړم؟ ولې را سره مرسته کوي؟ زه دې ښار کې نوی یم، په یوې دندې پسې ګرځم. زه به تاسو سره د بکس په وړلو کې مرسته وکړم او په بدل کې که تاسو ماته کور، پخلنځی یا کوم بل ځای د کار کولو لپاره وپېژنې نو ډېره مننه. ته دندې پسې ګرځې؟ زه په خپله هم یو کس پسې ګرځم چې د کور په کارونو کې را سره مرسته وکړي. لاس د سپینو زرو سکې درکولی شم، زیاتې نه. ته کولی شې ما سره اوسې؟ دا به ډېر ښه شي، مننه. او په همدې توګه کترین له ښځې سره کار کول پیل کړل. ډېر ښه کار یې کولو. یوه ورځ کله چې ښځه بهر بازار ته لاړه، نو کترین کار پرېښود او د کړکۍ څنګ ته کېناسته. اوه، نو ته دلته یې کترین؟ ته؟ فکر کوې چې داسې د پارامه پرېږدم؟ تا خوشحاله راتلونکی ټاکلی. آیا ستا په یاد دی؟ او بیا یې د بوډۍ د تکو ټوټو او جامو المارۍ ګډه وډه کړه. هر څه یې څیرې او ځمکې ته یې راوغورځول. نه، میرمن به ما ونه بخي. او ښایي چې هغه دې ساتونکو ته وسپاري او بندي دې کړي. اوس زه څه وکړم؟ وتښته یا هم پاتې شه او د دې کار سزا وزغمه. کترین یوه شیبه فکر وکړ او بیا یې ځان چمتو او د دروازې په لور یې منډه کړه. دروازه یې خلاصه کړه او وتښتېده. کاکتوس، بیړه وکړه. څه؟ ورځې تېرې شوې او کترین ځان ته په یو پخلنځي کې دنده موندلې وه. خو د تیر په شان بخت راغی او هر څه یې خراب کړل. وتښته. راځه کاکتوس، ژر کوه. څه؟ بیا؟ او 11 میاشتې همداسې وشول. هر ځل به چې کترین یو نوی ځای وموند، نو بخت به یې راغی او هغه به یې اړ کړه چې پرېږدي. بالاخره د وروستي کور څخه تر تلو وروسته کترین چې اوس زړه تورې او ناهیلې وه، د یوه آرامه ډنډ پر غاړه کېناسته او خپل تیر ژوند یې رایاد کړ. زه نه پوهېږم چې ته لا څه نه تښتې. کومه کترین چې زه پېژنم د یوازیتوب خوښوونکې، خسته‌کونه او ډېرې نورې بدې ځانګړتیاوې لري، خو هغه تښتېدونکې نه ده. ته رښتیا وایي. زه به دلته ناسته پر خپل بخت نه ژړم. زه به خپل بخت په خپله جوړ کم. هو، پوه نه شوم، خو سمه ده. کترین د ډانلند پلازمینې ته لاړه، په دې هیله چې باچا به وویني او له هغه څخه به مرسته وغواړي. پاچا برنارد اوس مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دی. هغه به له هېچا سره ونه ګوري.
مګر چې داسې څوک وي چې د کروندګر نه حلیدونکې معما ځواب ورسره وي. څه دا یوه معما ده. ځوان باچا وایي که هر چا حل کړه نو د طلا سکې به پرې راواړوي. ګوره د هغه بخت هغه ته ویلي که چیرې هغه وکولی شول چې حل یې پیدا کړي نو د خپلې خوبونو میرمن هم به ومومي. د کروندګر معما؟ ښه خبره ده. کله چې یو کروندګر د یوې ګیدړې، یوې چرګې او د جوارو یو کڅوړې له پیرلو وروسته خپلې کښتۍ ته بیرته راګرځي تر څو له سیند څخه تیر شي نو له یوه کړکېچن حالت سره مخ دی. هغه دا چې کروندګر په یو وار یوازې یو شی له ځان سره په خپله وړه کښتۍ کې له سیند نه هاخوا ولاړی شي. هغه ګیدړه له چرګې سره یوازې نشي پرېښودی ځکه ګیدړه به چرګه وخوري. هغه چرګه له جوارو سره نشي پرېښودی ځکه چرګه به جوار وخوري. کروندګر څرنګه درې واړه شیان پرته له کومې ستونزې له سیند نه تیر کړي. زه یې حل کولی شم. ګوره که ما پاچا ته ورولئ زه به معما حل کم او کله چې طلا ترلاسه کم نو ټوله باید تا ته درکم. کترین دربار ته وروستل شوه چیرې چې پاچا په بې صبرۍ د ځواب اورېدلو انتظار کولو. ته د کروندګر دا نه حلیدونکې معما حلولی شې؟ هو دا خو ډیره اسانه ده. غوږ یم درته. لومړی ملیار باید چرګه د رود بلې غاړې ته یوسي او ګیدړه سره له جوارویو په همدې غاړه پرېږدي. بیا ملیار باید بیرته لاړ شي او ګیدړه له ځان سره راواخلي. کله چې ګیدړه له رود څخه تېره کړي نو د چرګې او ګیدړې یو ځای پرېښودو په ځای چرګه دې بیرته له ځان سره بوځي. بیا د چرګه ښکته او جوار له ځان سره د رود بلې غاړې ته یوسي. په دې توګه په هغې غاړه به ګیدړه او جوار سره پاتې شي. په پای کې هغه دې بیرته لاړ شي او چرګه دې له ځان سره راوړي او په دې توګه دې ټول شیان تیر کړي. ها؟ ډېر ښه. هغې حل کړه. څنګه دې حل کړه؟ په اصل کې ما خپله ماڼۍ کې مخکې ډېرې معماوې لوستي. ستا ماڼۍ؟ کترین پاچا ته د خپلې بدبختۍ ټولې کیسې وکړې. ته د نوروا هېواد شهزادګۍ کترین یې؟ هو پاچا سلامت. هیله کوم مرسته وکړه تر څو خپله پاچاهي ترلاسه کړم. زه به دې تل منندو یم. ستاسو پوځ پیاوړی دی. هیله کوم راته برنارد ووایه او هو زه به در سره مرسته وکړم. سبا سهار وخته چې د نوروا هېواد په خواږه خوب ویده و پاچا برنارد له شهزادګۍ کترین سره یو ځای په نوروا حمله وکړه او ماڼۍ یې ونیوله. پاچا پنټو یې له کټ څخه ونیو او بندي یې کړ او د نوروا پخواني درباریان، سرتیري او وزیران له بند څخه خوشي شول. ته زموږ ژغورلو ته راغلې شهزادګۍ او یا باید ووایم ملکې. زه بخښنه غواړم چې ژر رانغلم. له بخت سره مې جګړه کې وم. ټول هېواد د شهزادګۍ کترین په بیرته راګرځېدو خوشحاله و او هغې ته د ملکې تاج ور په سر کړی شو. د نوروا ملکه! د نوروا ملکه! د نوروا ملکه! ملکه کترین هغه ډېره هوښیاره ده. زه غواړم هغې پیژن شم. د عینکو والا شهزادګۍ ما خو وویل هو. ملکه کترین! ملکه کترین! کترین یوه خیرغوښتونکې ملکه شوه او ټولې نوروا ورسره مینه کوله. په بل پسرلي کې کترین او برنارد واده سره وکړ او په هېواد کې لوی محفل جوړ شو. ته ښکلی ښکارې. ستا نوم څه ده؟ موږ کولی شو چې بس؟ دا عجیب نوم دی. داسې نه دی. هی بس چیرته ځې؟ او د کترین د بخت په هکله هغه بیا هیڅکله راښکاره نه شو ځکه چې کترین خپل واک په خپل لاس کې اخیستی و او دا یې ثابته کړه چې موږ په خپله خپل بخت جوړوو.